په ټولو افغانانو یو ځل بیا ویر او ماتم. مفلح صاحب چا او ولې شهید کړه، عاملین څوک دي؟ هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ. قدرمنو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې. مخکې له دې چې پوره ویډیو وګورئ زموږ چینل ملت پلس در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دغه چاودنه نن د جمعې پر ورځ د غبرګولي په 23 نیټې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. ښاغلي آریان ویلي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس په چاودنه کې د یاد جومات د ملا امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون 3 لمونځ کوونکي شهیدان شوي او 8 نور لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي. هغه ویلي چې چاودېدونکي مواد په جومات کې ځای پر ځای شوي وه چې د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې ده. د شیرشاه سوري جومات د کابل ښار په کارتي چهار سیمه کې موقعیت لري چې د جمعې لمانځه په ګډون هر وخت پکې ګڼې فاتحې هم نیول کیږي. دغه جومات په کابل ښار کې له مشهورو جوماتونو څخه دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د روانه میاشت په کابل ښار کې په جومات کې د لمانځه پر مهال دوهمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي. د روانې میاشتې پر 14مه د کابل ښار 10مه امنیتي حوزې په وزیر محمد اکبر خان جومات کې د ماښام تر لمانځه وروسته چاودنه کې د دغه جومات پیژندل شوی امام محمد ایاز نیازی او یو لمونځ کوونکی شهیدان شو او 2 نور ټپیان شو. پر وزیر محمد اکبر خان جومات د برید مسؤلیت د عشق وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې وه. د سترو دیني عالمانو او پوهانو په نښه کېدل هغه هم پر مقدسو ځایونو کې د پنجاب او ایران یوه نوې پروژه ده چې د داخلي جاسوسانو، وهابیانو او استخباراتي مزدورانو په مرسته یې سره ته رسوي. ایران، پاکستان او د هغه غلامان نه غواړي چې افغانان د تیارو څخه د رڼا لور ته راووځي. دوی غواړي چې افغانان همدا شان په جهل او ناپوهۍ کې واوسي او خپله واکدارۍ پرې سره ته ورسوي. حکومت باید د غندنو پر ځای د خلکو ژوند ته فکر وکړي چې ولې دومره لوی بریدونه په پلازمینه کابل کې زور اخلي. منبر شهید دی، خطیب شهید دی، ولس مو شهید دی. خدای پاک دې شهیدانو کورنیو ته صبر جمیل ورکړي او خدای د نور په افغانستان کې د جنگ ټغر ټول کړي. تر بیا ښې چارې ښه وخت.